دا غي نه بد سوال لې د ورور وی چې کله خطبه کیږي او امام په خطبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم وایي نو موږ به درود وایو کنه جواب هغه دی چې او پر رسول الله باندې به درود وایي او چې امام دعا غواړي باغې باندې به امین وایي خو پټ خپل ځان سره ځکه چې د امین ویل او پر رسول الله باندې درود ویل د امام متابعت ته یعنی تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي شریعت ته ویلي چې د امام تابعداري کوه د خطیب نو د دعا چا وغوښته هم دغه خطیب وغوښته د چا چې تا ته امر شوی چې د تابعداري کوه تا په امین وي دلیل چې ته په تابعداري کې ښه صحیح روانې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نوم تا درود وي دلیل چې وی خې تابعداري ده منه چې راغلی دغه د دین چې بارای کار مکوه یعنی بارای خبرې مکو چې هغه د خطبې سره تعلق نه ساتي دا درود ویل د خطبې سره تعلق ساتي او امین ویل د دې خطبې سره تعلق ساتي نو یو سړی د خطبې په دوران کې د امام په دعا د خطیب په دعا باندې امین ویل شي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود بم وی والله اعلم